موږ به خپل قد څنګه سیوا کوو چې لوړ شو. موږ زه وایم چې نن پورې ټولو نه زیات کمنټونه ماته همدا کړي دي چې ډاکټر صاحب قد موږ څنګه سیوا کوو. طریقه یې څه شی دی؟ ګورې آرام سره اسانې طریقې سره یې واورئ، پوه به شئ پې. دوکې باندې به هم پوه شئ او حقیقت باندې به هم پوه شئ چې قد سیوا کېږي او که نه سیوا کېږي. ګورې قد چې کوم دی دا ډیپینډ کوي جین باندې. اوس که تاسو وایئ چې جین څه شی دی، زه یم زما بچی دی هغه کې به زما جین وي. جین څه شي ته وایي؟ اوس که جین میکانیزم ته ځم هغه ډېره اوږده ویډیو دی، 2-3 غنټې پې لګېږي، خو اسانو الفاظونو سره یې واوره. ته ماته یو اس بي راکړې چې دې کې ماته یو فلم واچوه. یو اس بي بالکل خالي دی، هغې کې تا ته زه یو فلم واچوم. هغه څه شی دی؟ نوم یې دی پایرټس اف د کریبین. دا که ته خپل لپټاپ ته ولګوې نو دې کې د پښتو ډرامه دی یو اس بي کې نه راوځي. ما چې څه شی درته چولی وي هغه به راوځي. پایرټس اف د کریبین فلم به هلته هم راوځي. نو دې ته جین وایي. جین کې انفارمیشن وي، معلومات وي چې هغه خپل پلار نه خپلو بچو ته ټرانسفر کېږي. هغې کې معلومات وي چې ستا به سترګې څنګه جوړېږي، ستا به ویښته څنګه وي، ستا به روغان څنګه وي، روغ به څنګه وي، دنګ به وي، چت به وي. دا ټول ډیپینډ کوي په څه شي باندې؟ جین باندې ډیپینډ کوي چې مور او پلار نه خپلو بچو ته دا اوړي. دې باندې تاسو پوه شئ چې دې ته جین نه، نو دا ډیپینډ کوي جین باندې. که د چا مور پلار دنګ وي نو هغه به دنګ وي، که د چا مور پلار چت وي هغه به چت وي. اوس اکثر خلک داسې دي چې د هغه مور پلار کې فرق وي، یا مور چته وي پلار یې دنګ وي، یا پلار چت وي مور یې دنګ وي. نو دې کیس کې بیا څه کېږي؟ نیم بچي به د دې دنګ وي، نیم به چیټ وي. که مور یې چېرته چته وي نو د مور جین چې کم بچو کې وي هغه به چت پاتې کېږي. که د پلار جین پلار یې دنګ وي نو د پلار جین والا چې کم بچي وي هغه به دنګ وي. دې باندې تاسو پوه شئ. اکثر داسې وي چې مور او پلار دواړه یې دنګ وي بیا هم چیت پاتې شي. نو داسې کیس کې کوشش کوئ چې 14 کالو نه 10 کالو نه مخکې د ماشوم علاج کوئ. ماشوم ته بون ډس آرډر کېدلی شي، بیماري دی. ماشوم ته هایپوتلمس کې څه مسله کېدلی شي، ماشوم ته تایرویډ څه بیماریانې کېدلی شي، ماشوم ته نور داسې کرونیک ډیزیز دی هغه کېدلی شي. د هغه د وجې د هغه قد چې کوم دی هغه بالکل چت پاتې شي. نو هغې کیس کې کوشش کوئ که کم ماشوم خبرې نه کوي، کم ماشوم ورنې نه کوي، شور نه کوي، هغه موږ ورته وایو چې لوبې وکړه، لوبې نه کوي، بالکل غلی ناست وي، نو دا ماشوم ډاکټر ته ښایي. دی کې بیا فرق وي. ورنې کوي، شور کوي، یو خوا او بل خوا، نو دا ماشوم بیا صحتمند وي. دې نه بغیر اوس د دې علاج څه دی؟ علاج طلب ته راځو. علاج دا دی، ما داسې ډاکټران ډېر لیدلي دي چې هغه وایي چې یاره قد چھوٹی ہے، قد بڑھ نہیں رہی او دا ګولۍ استعمال کوي. داسې ګولۍ بالکل هم نشته. دې باندې دوکه نه شئ. ګولیانو سره قد چرته هم نه سیوه کېږي. دا بالکل یو فراډ دی. دې باندې ځان پوه کوئ. فراډ په دې دی که یو ګولۍ چېرته قد سیوا کوي نو یو ګولۍ زه په 15 لک روپۍ باندې هلم ماته یې راکوي. دا خو ډېر اسانه شو. خلک هسې لیوني دي چې 15 کروړه 6 کروړه سرجري اپریشن یې ځان ته کوي. قد ګولیانو دوايانو سره بالکل نه سیوه کېږي. دویمه خبره دا دی، دا خلک خفه هم نه شئ، حقیقت درته وایم. دویمه خبره دا دی، خلک وایي چې زه ورزش کوم، پول ځان ته ولګوم، هغې پسې زانګم قد زما سیوا شي. بالکل نه سیوه کېږي. دا یو فیکټ نه دی، دا یو میت دی. هسې داسې خلکو جوړ کړي. دې سره هم نه سیوه کېږي، ګولیانو سره هم نه سیوه کېږي. اخري حل د دې دی اپریشن دی. اپریشن ته موږ لیګ لیمپنګ هم ورته وایو او لیمب لیمپنګ هم ورته وایو. دا اپریشن دی، دا یو سرجري دی، عملیات دا به ورته کوي. دا کوي څه؟ ستاسو چې کوم د خپې هډوکی دی دا سټریچ کوي هره ورځ. اوسپنې به یې درته لګولي وي، هره ورځ به یې لږ لږ اوږدوي. نو انسان څه شی کېږي؟ 3 نه 4 انچو پورې انسان لوړېدلی شي دې سره. نو دا د دې تکلیف ډېر زیات دی. دا 2-3 کاله هم اخیستلی شي. نو دې تکلیف زیات دی او دا آی تھنک پاکستان کې اوسه پورې شته هم نه دی. د امریکې کې ډېرو ځایونو کېږي او ډېر خلک لوړ هم شوي دي دې سره. دې نه بغیر ګولیانو دوایانو سره سپلیمنټ سره دا نه کېږي. که کوم ماشوم چت پاتې شو هغې اول نه ډاکټر ته غم کوئ. نو دې نه بغیر د دې هېڅ طریقه هم نشته. مهرباني.